ورزقنا وانت خیر الرازقین. د رزق د پراخۍ دپاره یو زبردسته دعا. کله چې دا دعا تاسو وایي الله به د روزي ډیره زیاته پراخه کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما وروڼو او خویندو، نن درته د رزق د پراخۍ دپاره یو داسې وظیفه ښیم، داسې دعا درته ښیم. کله چې تاسو د دې دعا وظیفه شروع وکړئ نو ستاسو روزي به رب العالمین ډیره زیاته پراخه کړي. داسې به پراخه کړي چې خپله به ورته حق حیران پاتې شي چې زموږ دا روزي څنګه رب العالمین پراخه کړله او د کوم ځای نه ورته رب العالمین اسباب برابر کړل. د رزق د پراخۍ دپاره په دې دعا کې یو ډېر لوی راز پروت دی. ورزقنا وانت خیر الرازقین. که یو انسان روزي لنډه تنګوي او هغه د دې وظیفه شروع وکړي ورزقنا وانت خیر الرازقین، نو الله به په دې انسان باندې د رزق د باران په شان راوروي. داسې ځای نه به ورته الله جل شانه اسباب برابروي چې د انسان په وهم او ګمان کې به هم نه تېرېږي. کله زمونږ کارونه خراب شي او چې کارونه خراب شي نو آمدني کور ته نه راځي. د هغې د وجې نه زموږ دا روزي هغه لنډه تنګه شي. نن چې دا کومه دعا درته ښیم دا دعا شروع کړي، الله به درله ښکلی کاروبار هم درکړي او روزي به دې هم الله جل شانه پراخه کړي. د ټولو اول دا خبر یاد ساتئ چې زموږ روزي ولې هغه لنډه تنګه شي، ولې داسې څه خاص دغه دي اسباب دي چې د هغې د وجې نه موږ د غربت سره مخامخ شو او زموږ روزي لنډه څنګه شي یا زموږ روزي ډېره لیکن د روزۍ نه برکت اوچت شي. دې کې د ټولو نه غټه وجه دا ده چې کله په یو ځای کې د ګناه کار عام شي، یعنی ګناه په یو ځای کې عامه شي، د ګناه د نحوست د وجې نه زمونږ دنیاوي زندگی الله جل شانه لنډه تنګه کړي د ګناهونو د کثرت د وجې نه. د ټولو اول د ګناهونو نه توبه ویستل ضروري دي. ګناهونو نه تاسو توبه وباسئ، الله به د روزي ډیره زیاته پراخه کړي. داسې به پراخه کړي چې خپله به هغې ته تاسو حق حیران پاتې شئ. ګورئ د رزق د پراخۍ دپاره په دې وظیفې کې یو ډیر لوی تاثیر پروت دی. د ټولو اول تاسو د ګناهونو نه توبه وباسئ. دویم نمبر کې 5 واړه وخت لمونځ پابندۍ سره کوئ، ځکه چې په یو کور کې یو بېلمازه انسان پروت وي نو د هغه نحوست او سپېروالی ګیر چاپېره 40 کورونو ته رسي. 40 کورونه ورسره الله تعالی په دغه سپېروال او دغې عذاب کې سېزي. اوس چې دا بېلمازه موږ سره کور کې نو په دې کور کې به خیر او برکت راشي، هېڅکله به رانشي. د ټولو اول د ګناه کار پرېږدو او بیا منځونه پابندۍ سره شروع کړو. دریم نمبر کې د خپل وس مناسب چې څومره زموږ وس وي نو هغه نه به د تلاوت به کوو په خپل کور کې د قرآن مجید. نو د دې اعمالو په برکت سره او د دې دعا په برکت سره ورزقنا وانت خیر الرازقین چې دغه اعمال کې به دا وظیفه کوي الله جل جلاله به د دې په برکت سره روزي ډیره زیاته پراخه کړي او داسې ځای نه به درته اسباب برابریږي چې خپله به ورته حق حیران پاتې شي. نو ډیره زیاته زبردسته وظیفه او زبردسته دعا ده. کوم مخکې به یې کوو هغه طریقه درته اوس ښیم، څونه به یې کوو نو هغه طریقې هم درته ښیمه. خو یو گزارش ټولو ته کوم چې زموږ دا چینل څوک هم ګوري هغې ټولو په خدمت کې یو عاجزانه درخواست دی. زما خو دومره محنت دی چې زه تاسو ته در رسوم دې دپاره چې تاسو د دې نه پیدا واخلئ. لیکن زموږ بعضې رونه او بعضې خویندې هغوی د دې ټچ موبایل استعمال نه کوي. اوس هغه رونه او هغه خویندې د دې وظایفو او د دې فوایدو نه ناخبره دي. اوس هغوی ته رسول د ستاسو کار دی. دا وظیفه خو ما د دې ویډیو پیغام د وایس د دې پیغام په ذریعې سره تاسو ته در ورسولو، لیکن دا وظیفه او دا دعاګانې دا وظایف نورو خلکو ته رسول هغه د ستاسو ذمهواري ده. الله به تاسو له د دې اجر درکوي. که د ستاسو په وجه باندې د یو مسلمان ورور مشکل حل شو، که ستاسو په وجه باندې یو مسلمان ورور د مصیبت او آفت نه خلاص شو،
نو الله جل شانه به تاسو د دې ډېر لوی اجر درکړي. او اجر خو جدا خبره ده چې الله جل شانه به دې د دنیا او د آخرت د غمونو او مصیبتونو نه خلاص کړي. او بل کوشش کوئ چې دا ویډیو تاسو په خپلو کورونو کې لګوئ، نو زموږ زنانه او ماشومان به انشاءالله د دې وظایفو نه ډېر زیات پیدا اخلي. نو د رزق د پراخۍ دپاره ورزقنا وانت خیر الرازقین وظیفه شروع کې. د وظیفې کولو طریقه دا ده چې د 5 واړو وختو منځونه دا به تاسو پابندۍ سره کې، او د هر فرض مانځه نه پس چې څنګه سلام وګرځئ 3 کرته پر رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک باندې درود شریف وایه، او بیا 15 کرته ورزقنا وانت خیر الرازقین، ورزقنا وانت خیر الرازقین دا وظیفه وکړه. بیا 3 کرته پر رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک باندې درود شریف الله، او بیا لاس پورته که د خپل حاجت سوال وکړه. یعنی که دستا روزی لنډه تنګه وي یا الله زما روزی پراخه کړي، که ستا کاروبار خراب وي الله زما کاروبار روان کړي. نو د دې عمل په همیشه کولو سره به دې الله جل جلاله روزیم ډېره زیاته پراخه کړي، او که بېروزګار نو الله به دې باروزګاره کړي، ښکلی د عزت والا کاروبار به درته الله جل شانه درکړي. نو یو ډېره زبردسته وظیفه مې درته وښوله، نو دا وظیفه بالکل تاسو کولی شئ. د دې تاسو ته مکمل اجازت او هر څوک د دې نه مکمل فایده اخیستی شي.